ملګرو سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ. الله تعالی دې وکړي چې تاسې هم زموږ په شان روغ رمټ او په صحت منظم یاست. زه دا نن یو ځل بیا ستاسو په وړاندې له یوې نوې ویډیو سره حاضر یم. په دې ویډیو کې موږ زده کوو چې څنګه کولی شو د جیمیل یا ګوګل اکاونټ جوړ کړو. یعنې جیمیل تاسو ته معلومات وي چې په پلی سټور نه یو شی ډاونلوډ کوي خامخا جیمیل اکاونټ غواړي. دغه رقم یوټیوب کې استعمالیږي. دغه رقم د ګوګل څومره اکاونټونه چې وي هغه کسانه ایمیل غواړي او داسې ایمیل لکه چاته یې ورکړي ایمیل چې دې کې ماته یو شی مې راولی شي نو هغه هم کولی شي درته راوستي. هر انسان باید خامخا یو ایمیل خامخا باید هر انسان ولري. نو راځئ ملګرو چې په ویډیو پیل وکړو. د ویډیو نه مخکې که چیرې تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو د همدې ویډیو نه لاندې دغه سور سبسکرایب بټن ووهي او په څنګ کې ورسره دغه دګړنګي نشان ووهي ځکه چې زموږ ویډیو په خپل وخت تاسو ته در ورسېږي او ویډیو درسره لایک کړئ. نو راځئ ملګرو چې ویډیو پیل کړو. ملګرو تاسې به د هر څه نه مخکې ولاړ شئ دغه ته براوزر ته. هر براوزر چې تاسو سره وي زه دا یم رالم کروم براوزر ته. دلته به تاسې ورته ولیکئ کریټ ګوګل اکاونټ به تاسې ورته ولیکئ. صحیح ده، کریټ ګوګل اکاونټ. کله چې دا ورته ولیکئ تاسې به دلته راسئ دغه یو کې به تاسې کلیک وکړئ. دا وینئ ګوګل اکاونټ دغه یو ملګرو دغه وینئ دغه په دغه به تاسې کلیک وکړئ. په دې به کلیک وکړئ. کله چې په دې کلیک وکړئ ملګرو دلته دا ساین ان دی یا دا ساین یا دا ساین په هر یو چې تاسو کلیک کوئ ساین ان باندې تاسې به کلیک وکړئ. دلته لیکلي کریټ اکاونټس دا ووهئ. په دوست کې به یو دانه انتخاب کړئ. نو بیا به راسئ دلته ستاسې نوم غواړي. تاسې به اول دواره دې ته نوم ورکړئ. مثلا زه اوس دې ته نوم ورکوم چې زه نوم مکمل هر څه ورکوم بیا ویډیو سټارټ. ملګرو تاسې وینئ ما هر څه مکمل ورکړله. فرسټ ټایم کې به تاسې نوم ورکړئ خپل نوم ورکوئ یا بل یو د یوټیوب چینل جوړوئ یا بل څه کوم هر څه نوم چې تاسې ورکوئ ستاسې خپل خوښه ده د نوم ورکړئ. اوس فرسټ نوم ورکړئ قرآن او لاست نیم لرنینګ او دغه رقم ایمیل به ورکړئ قرآن لرنینګ یا هر څه ایمیل چې تاسې ورکوئ هر څه نوم چې وي ستاسو هغه نوم ورکړئ. په هغه نه بعد بیا دلته ستاسو نه پاسورډ غواړي. پاسورډ به دلته تاسې په اوله خانه کې ورکړئ. هغه نه بعد تاسې نه په دومه خانه کې کنفرم پاسورډ غواړي. دوه واره په پاسورډ دواړه یو شی ورکړئ. کله چې مو دا مکمل معلومات په دې شکل ورکړله نو بیا به تاسې دلته په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. اوس دلته ملګرو موږ ته وایي دغه ایمیل چې دی دغه وایي نه دی صحیح وایي بل ورکړه. نو اوس زه که چیرې ستاسو هم دا راتلی تاسې به دا ګورئ یو دوه درې داسې لمبرې به ورکوئ. صحیح ده. اوس زه دې ته اوس بل دوه حرفونه نور ورکوم قرآن لرنینګ اے اف دا زه اوس ورکوم. اوس ګورو چې دا څنګه دا مني که نه مني. دا یې ومنئ ملګرو. صحیح ده وینئ دا ومنئ. نو اوس دلته ستاسو نه لمبر غواړي. لمبر یعنې دا اکاونټ به تاسې اوس ویریفای کوئ. دا ستاسې نه لمبر غواړي. لمبر به تاسې دې ته ورکړئ. زه اوس لمبر ورکوم. دا لمبر به تاسې ورکړئ دلته بیا مې نیکسټ باندې کلیک وکړئ. اوس دلته تاسې د کوډ غواړي چې دغه لمبر ته کوډ تللی دا کوډ تاسې غواړئ. ګورئ دا د ما بل موبایل ته د کوډ رالی دا کوډ زه اوس ورکوم 495 دا کوډ به تاسې ورکړئ. بیا به ویریفای باندې کلیک وکړئ. کله چې مې دا کلیک وکړئ نو دلته ستاسې نه دغه غواړي ستاسې نه دلته دغه غواړي مانت عمر هر څه مکمل ستاسو نه غواړي دا به تاسې دې ته ورکړئ. دا ورکړئ ما ورکړئ ملګرو. اوس دلته ستاسې نه غواړي وایي فیمیل ښځه یاست میل سړی یاست تاسې دلته دا میل ورته انتخاب کړئ. صحیح ده. کله چې مې دا ورکړئ بیا به دلته دا لاندې نیکسټ باندې بیا تاسې کلیک وکړئ. نیکسټ بیا به یس آی ایم آی ان باندې کلیک وکړئ. بیا به آی اګري باندې کلیک وکړئ. نو دا دی ملګرو زموږ دغه چې دی جوړ شو. صحیح ده زموږ اکاونټ جوړ شو. ویلکم قرآن لرنینګ. اوس دلته تاسې دې ته عکس هم ورکولی شئ. صحیح ده. هر عکس چې ستاسې خوښ وي دلته به دې داسې کلیک وکړئ. کله چې کلیک وکړئ نو دلته ګورئ سلیکټ فوټو فرام مای کمپیوټر دې نه به تاسې عکس هم ورکولی شئ. زه اوس فلحال عکس نه ورکوم. نو ملګرو دا وه د جیمیل اکاونټ جوړول. نو دا ډېر ضروري شی دی. دا باید تاسې خامخا جوړ کړئ ټول
ټول ملګري باید هر انسان باید دغه یو جیمیل ولري. نو ملګرو دا د جیمیل اکاونټ ډېر ملګرو غوښتنه دا کړې وه چې موږ څنګه کولی شو چې د یوټیوب چینل جوړ کړو. ملګرو را روانې ویډیو کې به زه تاسو ته د یوټیوب چینل جوړولو طریقه وښیم. دا مې ځکه مخکې کوي چې باید یوټیوب چینل څوک جوړوي اول باید دا جیمیل دوی ولري بیا یوټیوب چینل جوړوی سي. نو اوس ما دغه ویلکم قرآن لرنینګ جیمیل جوړ کړي په دغه به زه اوس یو چینل جوړوم په دغه نوم باندې. نو انشاءالله تعالی را روانې ویډیو کې به تاسو ته د یوټیوب چینل دروښیم چې څنګه جوړیږي. نو ملګرو ښایي ستاسو دا ویډیو خوښه سوې وي که مو شیر خوښه سوې وي لایک حتما ورکړئ او د نورو ملګرو سره یې شیر کړئ چې هغوی هم فایده ورنه واخلي او د داسې نورو معلوماتو لپاره زموږ آنلاین زده کړه چینل ته راشئ. نور مو په الله تعالی سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.